یونس علیہ السلام پیغمبر دی، صرف قوم تلانو او مخ په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونه کړ، نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځولو، مئی تیر کړو او 40 ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قید تا زما د حکم انتظار ولې ونه کړ؟ ولې؟ نو د کب په خېټه کې په دریاب کې 40 ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو. زمون ټول عمر د خدای د حکم د انتظار خو څه کې تباغیان یو چې مونږ به څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې قید یو. نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وښوده چې په تیارو کې خو پروت یې، خو وظیفه وکړه چې نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانک، خدای تا نه بغیر بل څوک نشته، ته پاکې. انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړي چې ستا د حکم انتظار مې نه دی کړی، معافي غواړم. نو 40 ورځې پس مئی ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټي کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټي کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچا شوی دی، ته پې ورشه بوټی سوری جوړ کا چې دا بدن مچان پکې. یونس غوندې سړي سره دا چل شوی، مونږ سره به څه چل، مونږ به څه کوو؟ حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو، جمع او خولې پې را روانې وې. وی عمره دا خولې ولیدي در باندې؟ ویل خولې را باندې ځکه دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې دی اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړو، اوس وزګار شو. که عمر غوندې سړی چې ټوله ورځ به ناست و کمیس ته به یې ټاکۍ ګنډلې، غوړي به وله چا راوړه، ویل به په خدای مې دې قسمي کوي وخورم چې تر څو راته دا پته نه لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي. دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصېږي. عزیزانو چې زمونږ حساب به په 100 کاله کې. زه کله کله په دې شوبې را تېرېږم نو دا خلک ناست دي دا کړهي تیکې خوري، کړي تیکې بند شوې وې، څو ورځې حکومت ویلې چې مې کوئ، نو اخبار کې ورپسې د ملیانو بیان راغی چای ہے دا کړهی ولې بند؟ نو مال د دغه ملا هغه قربان شه چې دا دی پکې اوسي، دا خېټو تیکې مار دی. د ملا څه کار دی چې به ځي په شوبه کې به تیکې خوري، او د ملا څه کار دی چې به ځي په انټرکان کې به روټۍ خوري؟ د ملا څه کار دی؟ ملا خو که ضرورت پیښ شو، زه قسم په خدای چې په کومه لار چېرته لرې ځمه نو ملګرو ته وایم چې داسې چېرته خوار غوندې هوټل وګورئ چې دننه پکې کټ پروت دي، دننه چې څوک مونه ګوري او داسې ساده غوندې ترکاري وي ورسره. ملا هوټل سره څه کار؟ نن په پاکستان کې انټرکان کې که قانعي ملا پکې وي، که په ګورنمنټ هاوس کې ویم ملا پکې وي، که په فرنټیر هاوس کې ویم ملا پکې وي، که چیف منسٹر هاوس کې ویم ملا پکې وي. ملا سے داولے وہ آخرت کی خبر ہے کس کو، یا تو آرام سے گزرتی ہے. بڑا آگا دنیا نہ سوک راغلے دے مت خبری دا دے دے کوا تاسو پوشی نو خبر میں دادا عزیزانو چې بوج بم ډیر ګرانی، ډیر لوی بوج بی د یو ورځ اوس که زه تاسو کینم او درنه تپوس کوم چې بیګا ماښام نه تر اوسه تا څومره کارونه کړي دي، شرمېدلی په څه شرمېږي؟ په څه شرمېږي؟ 40 کاله شرمېدلی قوم به نور په څه شرمېږي؟ او 40 کاله په شرمونو وشرمېدو، د دنیا ملکونو په دې قوم پسې ډرامې وکړې، او یو شی پکې پاتې و چې خدای هغه مهرباني م در باندې وکړه. په مخ د ځمکه په اسلامي دنیا کې د مسلمان ملک سربراه ښځه نه ده، مبارکم شه، هغه مهرباني م در باندې خدای وکړه، او ډېر ډېره مبارک شه، ډېر ډېره مبارک شه، دا مهرباني م در باندې وشو. نور څه غواړئ؟ خو د الوګانو د ټیپرو د بینډو خلک یې هغه به درته ارزان شي، نور خو ستاسو څه دین ایمان نشته. الوګانو والا یې که په لار روانې الوګان هم 8 روپۍ کیلو شو، بینډۍ هم په 10 روپۍ کیلو شو، خو الوګان او ټیپر خوارې ټیپر او الوګان به درته ګران شي. نور دین او مذهب خو په دې قوم کې شته نه، ایمان خو پکې شته نه. په 40 کاله کې دا قوم ما ونه لیدو چې یو ممبر یې په دې خپو کې پړي اچولي او په سړکونو یې راکاږي، د یو ممبر. ځکه ممبران هلته سرمایهدار هغوی ته ستا پلار ټټ کولی شي. یو ممبر یو کروڑ روپۍ په الیکشنو لګولې، یو کروڑ. ورشئ د قبایلو حال وګورئ،
2 کروڑه روپۍ یو منبر بد ولګولې 2 کروڑه روپۍ. دا څه خلق دی؟ کم قوم چې په پیسو ووټ ورکي، په پیسو، قسم په خدای دی د دې بې ضمیره قوم ووټ په 10 روپۍ خرج شوی دی، په 20 روپۍ شوی دی، په 50 شوی دی. نو انشاءالله ښې ورځې په امید ونه لرئ، ښې ورځې نشته او د بدو انتظار کوئ. دا انتظار کوئ چې الله قوم د قوم ته هدایت وکا. دا دعا وکئ چې خدای دې قوم د قوم ته هدایت وکا. دا په څه لار روان دی، دا څه کوي لګیا دي. د خدای ارادې د ملک ته ماته ښې نه ښکاري، د خدای ارادې درته ښې نه دي. د یونس علیه السلام د قوم غوندې ګوره ټول قوم خدای ته رجوع شئ، خدای ته ننواتې وکئ او د خدای قانون ته سر نرنګون شئ، د خدای قانون ته گردن نهاد شئ، کني والله تبا کېږئ، والله العظیم چې تبا کېږي. هغه حال به در باندې جوړ شي چې کوم حال نن په کابل کې جوړ دی. تاسو ورشئ وګورئ په کابل کې اور بل دی، اور، او د چا د لاسه بل دی. دا هغه چا د لاسه بل دی چې کومو خلقو ته تاسو خیره مقدم وایئ. قسم په خدای دی چې ما نه چا تپوس وکړو چې دا کابل کې کوم خلک مړه کېږي، دا څنګه دي؟ مالته په ایمان یې ووایه چې دا د کابل د مسلمانانو د غرونو د هغه باشندګانو او دا لوی ګیرې او د ببر سرونو برکت دی چې د روس غوندې طاقت نن د کابل په غرونو کې رئیسار کړی دی. دا به تاسو وکئ، تاسو پاکستانیان نعره تکبیر او زنده باد والا نعره تکبیر، دا چغې خو ډېرې درځي. که یو غړم بوشو په دې پېښور کې، یو غړم، تاسو به دا خپلې منډې وګورئ. هغه قوم دی چې د ټینکونو سره لګیا دي مقابلې کوي، هغه قوم دی چې نن میزایلې چلی. پرون راته هسپتال کې یو کابلی راوړی دی، په توپه لګېدلی دی، دا خپې زره زره دي. دا غرور راته کیسې وکړي چې عقل مې اریان شو چې زه ورسره وم چې دا رور مې ولګېدو په توپ. ویدې مې په غېږ کې واغستو، خیمې ته مې یوړو، ویل زه بیا ور شروع شو. قرآن یې وخوړو راته چې روسیان راځي او راته منت او زارۍ کوي چې مونږ ته څه مه وایي. روسیان راځي او مونږ ته زارۍ کوي چې مونږ ته څه مه وایي. دا د هغه د غرونو د هغه زګو مسلمانانو برکت دی چې نن هغه طاقت رئیسار کړی دی. ستا ایمان خو ما لیدلی دی، ستا ایمان په بنګال کې پته نه ده لګېدلی. بنګال تا نه چا بوتلو، خو ستا طاقت لا تا نه لاړو که نه. سیای چین باندې ته اوسه پورې ولې د ګوګوشتو غوندې ناست دی؟ ولې؟ نن یو غر دی ستا په 240 کاله کې د هندوستان نه د هغه خپل غر خپل نه کړو. ته خو ټټ وکړه. ټولو ملکونو ځان په خپلو خپو په خپله ودرولی دی، ټولو ملکونو. په هندوستان کې ورشه روټۍ نشته، لیکن حکومت یې دومره سټرانګ حکومت دی چې روس او چین ته یېرېږي. دومره سټرانګ حکومت. دلته کوم حکومت چې راشي سیاسي رشوتونه شروع کړي، که د ملک خزانه ده چېرته یې ممبرانو له ورکوي پې چپکۍ یې، چېرته یې مولیانو له ورکوي. مولیانو په بده ورځ اغوستي دي. بیا زمونږ 2 ډلې سره جوړه موړی کېږي، هغه چې چا پکې پس خوړدې خوړې ای په ټوپونو دي، په ټوپونو دي چې الله مونږ یې نه منو. مونږ یې ځکه نه منو چې مونږ خو اعلان وکړو چې وروره خبره دا ده چې زمونږ ملګرتیا به هغه چا سره چې کوم اسمبلي قرآني اډیننس پاس کی. خبره پوښ سو پورې چې د پاکستان اسمبلی او د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان صدر د غل نه لاس نه غوس کړي او زناکار سنگسار کړي نه، تر هغې پورې به د جمعیت العلماء جوړه د یو حکومت سره نه راځي، یو سره به هم نه راځي. او که ور سره راوسته نو زه خو زما خو والله که راشي ورسره زه اړو منم. ملک بالا سټرانګ کېږي چې قوم نن قوم رپتی دی، ستا خزانه کې دوانې نشته، ستا یو سړی د پاکستان یو سړی. تاسو څه خفه نه شئ، والله که په خبره پوهېږئ. قسم په خدای دی که زما د جومات ته اکثر ساده خلک ډېر راځي، په خبره نه پوهېږئ. یو سړی لکونه روپۍ د بار ملکونو قرضدار دی، یو سړی د لکونو نه به پې ورخوئ. ستا ملک دومره قرضدار دی چې د حد نه پاخو. دلته وزیران دي او که د وزیرانو باچې راشي هغې د پلار جایګیر ته جوړ کړی صاحبه
پلانی دغه لاړو 2 لکو اعلان وکړو، پلانی ځای لاړو 15 لکو اعلان وکړو، پلانی ځای لاړو 10 لکو اعلان وکړو، پلانی ځای لاړو. تاسو په ایمان وای دا چرته بل حکومت کې اوریدلی؟ یو حکومت کې دانشتا چې ممبر لا 50 लाख रुपए سالانه ورکوا، یو حکومت کې. ولی بیا سیاسی نظامونه داسې جوړ کړی دي. ته ماته وایه چې په دې کارپوریشن کې ته وګوره سال جوړ دی او سال په جوړ دی، ضرورت څه دی؟ اوس به وزیران علی صاحب که څلوېښت واغسته که شپېته واغسته، په خدای قسم په مکه کې ما تپوس کو، وای مړه اساس په مکه کې مې تپوس کو چې د دې ځای عدالت کم ځای دی. هغه عرب بات وایي چې لیس هنا العدالة، هنا واحد امیر جالس هنا، دلته عدالتونه نشته. یو امیر دی بابو سعود کے پاس په کمره کې ناست دی، یو امیر دی. گورنر هم دی، چیف منسٹر هم دی، مجسٹریٹ هم دی، سیشن جج هم دی، د های کورټ جج هم دی، د سپریم کورټ جج هم دی. ارڅه هغه یو امیر دی، ارڅه مال دلته نور څه نشته. ما ته ویل لیس شی هنا، دلته نو څه شته نه. وجه څه ده؟ ما ته ویل دلته د حکومت دومره روب دی چې غل نه لاس غوسیږي په دې میدان کې، زناکار سنګساریږي په دې میدان کې، شرابي په درو والے شي په دې میدان کې، سترګې چې کږي وغړې سر ته کټکیږي په دې میدان کې. دومره روب دی چې دلته جرایم جرم شته نه، نو هغې دپاره د عدالت څه ضرورت دی؟ جرم نشته، څوک جرم کولی نشي چې په لار روان یې خپه دې وخارښتېږي که نه، خو چې داسې سر ټیټ کړي غړپ په دې سټ نه به دې ونیسي چې دا لاس دې سله ټیټ کو، څه دې اوچتول؟ لاس دې ولې ټیټ کو؟ کلام دې سپروت و او لاس دې ورپسې ټیټ کړی، په ټکي دې بوزي او لاس درنه کټ کړي. هلته به څو غلط کارو؟ دلته خو صاحبه په رڼا ورځې د پردي کور ورشه او حیا یې واله، تاڼې ته لاړو، ایف آی آر پې چاک شو، کچرو ته لاړو، ضمانت یې وشو، کیس سټارټ شو، پلانې وشو، ها 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 بری شي سړی. ولې جي وایي دې کیس کې څه ونه دې کیس کې څه ونه. په داسې ملک کې اوسېږئ، خدای هم پکې ښه لره. څه چې کوئ ډېر ښه کوئ، او سم چې کړي ډېر ښه کړي دي، انشاءالله نتیجې ته ګورئ. الاعتبار للخواتیم، اعتبار چې دی د هر شي خاتمې لرئ. مونږ چې څه فیصله کوو هغه مونږ سره کېږي. تقدیر مسله مې کوله چې الله په سړي یو کار کی او بیا یې رانیسي. مثال په طور درته وایم، ټول ژوند د چا حدیثو، یو صحابي یو حدیث واورېدو، مونږ څه شی یو؟ خفه نه شئ، مونږ څه یو؟ مونږ حدیث خدای په راستۍ پیژنم نه. اول تاسو دا جماعت کې چې ناست یئ ووایئ په ایمان چېرته د رسول الله یو حدیث درته یاد دی؟ وایه لکه یو حدیث درته یاد دی؟ یو حدیث چې د پیغمبر یوه خبره چاته یاده نه وي، په اخبار کې سهار وګورئ نو ټوله ورځ پې لګیا یئ، ټوله ورځ حکومت به د چا جوړېږي؟ پلانې خو پلاني سره میلاو شو، پلانې پلاني سره میلاو شو، پلانې اپوزیشن کې کېناست، پلانې پلاني کې نه. څه حکومت؟ څه دا حکومت؟ تاسو به وګورئ و یوه ورځ به دا غږ وشي علي خانه چې فلانې هم لکه ګرد غبار تېر شو. یوه ورځ به دا غږ وشي علي خانه چې فلانې هم لکه ګرد غبار تېر شو. جناح صاحب چې په پاکستان راغی، الا قائد اعظم دی، الا قائد اعظم دی، الا قائد اعظم دی. لا پس پاس لیاقت علی خان راغی صاحب، لاس بیا داسې کړی چې میں کشمیر ډنډې سے لوں گا، داس هغه داسې لاس والام صاحب د یو ګوله علاج ونه کړی شو، په جلسه کې وویشتو، لاس ماسم لاړو، کشمیري وانه غوستو تر ننه. هغه مرداره تیکا د پاکستان د حکومتونو د لاسه تر ننه پورې په پاکستان کې پرته ده. سیای چین باندې وګورئ، د انډیا فوج هم پې پروت دی، او ستا د پاکستان هم پروت دی. د دومره غوندې ځای فیصله ستا د 40 کال حکومتونو تر اوسه پورې نه ده کړې. داسې څه تاسو خو پرون په دې ملک کې په 50 روپۍ ووټ خرڅ شوی، په 100 روپۍ خلکو خرڅ کړی. دا زمونږ ښځې نه دي که دا خدای په تړاکو سټکوري کړي؟
دی په شل روپۍ ووټ په پولنګ سټیشن کې خرڅ کړی دی. زه هغه ملک نه غواړم چې کوم ملک به ښځې ووټ ورکوي. زه په هغه ملک لعنت وایم، په هغه ملک لعنت لیږم چې کوم د کم ملک د تقدیر فیصله ښځه کوي. تاسو له شرم پکار دی، شرم درته پکار. دا شرمېدلی ملک دی او انشاءالله نور به شرمېږي. فیصلې هم چې څه وکړي نتیجې به یې ګورئ. که تاسو په وینو نه جړل نو په دې منبر ناست یم په مخ مې توکاڼې توکئ، په وینو به جاړئ. د نااهلو انتخاب دا د نااهله قوم کاري. موږ نااهله یو. خرې له خدای پاک اس میړه نه ورکوي، د خرې میړم خري. موږ خري او میړم خر دی. اندازه به د خپل ځان تماشې به کوئ. موږ څه کار دی؟ موږ خو د خولې ډزې دي انشاءالله چې تر څو ژوندي وکوو به پرېږدم یې نه. باقي قوم دی د دې تباهي به تاسو وګورئ او د دې ملک هلاکت به تاسو وګورئ. اوس په دې به یو خدای پوهي چې دا ملک خدای کم عذاب له ساتلی دی، کم عذاب له ساتلی دی. یو ملک باندې بله ورځ 3 ګنټې ګلی شوې ده او یو ګلی پې د پاو په عمره ورېدلې ده. اوس دا به یو خدای پوهېږي چې مونږ باغي قوم یو، مونږ خدای کم عذاب له ساتلی یو، مونږ سره به څه کېږي. او خمه پکې نشته. تاسو دا مزګزار ګیرو میرو والا به وایي چې زه مونږ هو نه، تاسو به د ټولو نه مخکې غر کېږئ. د خدای قهر او عذاب چې راشي دا نیکان به مخکې پې اغوستي. د تبلیغي جماعت په مرکز کې 2 میاشتې د تبلیغ مشرانو جړل، 2 میاشتې چې خدا دا قوم به څه فیصله کوي. یا الله ستا د قهر په لپیټ کې دا ملک چرته رانشي. 2 میاشتې جړل. نن هغه خلقو ته سپک ښکاري، بې عزته ورته ښکاري چې کوم خلک د پیغمبر د حدیث دعوت درکېدله. پیغمبر حدیث ته سپک ګورئ، تاسو سپک یئ، تاسو ورک یئ. دا کوم منبران چې تاسو پاس کړي دي په قرآن ولا ورشئ او د تماچې لیسن ورکړي چې دا راته وکړه، که درته یې وکړو نو راشئ په دا مخ مې توکاڼي ورشئ ټرای پې وکړئ. ورلی صاحب مبارکي ده، ګلونو ګنټې هم وروړې. ارمان دی چې دغه وخت کې زما لاس کې لږ زور وی چې ما ستاسو ګیټای ماتولی او که نه. څه د مور واده دې شوی دی چې د ګلونو ګنټه وروړې. خو بس سړی دی پاس شو که نه، کښېنه کور دی وران شه پاره. ګټ پې تاسو شوئ، ډمان پې تاسو ګټ که، وي سی آرونه پې تاسو وچلول. تېره جمعه مې درته نه وي چې واده د چا یي، کور د چا آبادېږي، لور د چا کېږي، ښځه د چا کېږي، مزې د چا کېږي او ګډېږي پې څوک. ته کوره مران شه. د خدای قهر والیه قوم څه بلا در باندې شوې ده. دا سړي به چېرته دا قوم به د سړي زامن شي. نو عرض مې دا کولو چې قرآن او حدیث ته ستا په ملک کې سپک کتی شي. سپک نن ټول ملک دې ته متوجه دی چې حکومت به د چا جوړېږي. ټول ملک دې ته متوجه نه دی چې د ملک قانون به څوک بدلوي. وایي په ایمان دا چا ویلي دي په دې ملک یو ووټ د قوم د مشرانو په 6 زره روپۍ خرڅ شوی دی. د قبایلو ووټ 10 زرو ته رسېدلی و. په 10 زره روپۍ یو ووټ د ملکانو خرڅ کړی. دا یو د ژوندي پرېښودي، یو ستا ووټ خو دلته په 10 روپۍ خرڅ شي. یا شنې چای در باندې سوکوس کې بیا راپاسې ګډېږي. یو ووټ په 10 زره روپۍ. بیا دا ممبران چې سنټ له څه وخت کې ووټ ورکوي، دا ممبران یو ووټ په 80 لکه روپۍ ورکوي. ته څه دا خدای دپاره ولاړ دي او د دې ملک او د دې قوم ورسره ډېر غم دی. نو دا سوچ هېڅوک نه کوي او نه دا درد په دې ټول ملک کې نشته. ټول ملک زه چې دا څو ورځو نه ګورم په ټول ملک کې دا درد نشته چې د ملک قانون به څنګه بدلیږي او دا د انګریز قانون به څنګه لرې کېږي او د دې ملک قانون به څنګه اسلامي کېږي. دا باسونه خو لګېدلي دي چې ښځه به مشره کېږي او که نه به کېږي. هلکه ښځه به کوم ځای مشره کېږي؟ دا ملک خو اسلامي که نو بیا پکې ښځه مه مشره کوه که نه. دا اسلامي ملک دی. اسلامي مملکت خو هغې ته وایي چې د کوم مملکت قانون اسلامي مملکت خو هغې ته وایي. نن ستا د ټول ملک ښځې مشرانې دلته یو ممبر پاس شوی دی په دې ښار کې. دې ښار خلکو وله ووټ ورکړی دی. دې ښار خلکو
داغه بیان او چې زبا خزلا دومره نوکرای ورکوم څومره چې د سړو دي نو مبارکم شه تاسو د دې زړو بم پکې لمبر راځي مبارکم شه ځکه چې د بوډا سړی د کاره پریږدي ښځه زړه چرته اسپیټال کې آیا خو به نوکره شي مبارک د قرآن یو آیات چاته یاد او داغه مطلب او داغه مفهوم چاته یاد دی د ملک قانون سو څنګه پوهیږي په چوک باندې ورشه چې سره باته لګېدلی وای په ایمان ورځي پی که په سایکل سوري مدريږي که په موټر سوري مدريږي که لارې کې سوري که ټانګه کې کریړه کې ودرېږي ولې لکه وې څه باته سره دا قانون کې جرم دی په سره باته ورتل دا څه یې کني دا دفعات تاسو د قرآن او د حدیث یاد کړی دي چې په دې شی ورتل قانون کې جرم دا سوچم چرته کړی دی چې کورونو کې ټلویزیون لګولې او د پردو سړو د پردو ډمو فوټوان پر راځي دام کتلی دي چې پردې خزي واورا سړی خو پرېږده چې شریفه خزه چې ده هغه به د مردار خزې نه هم ستر کوي د پلیتې خزې نه به هم ستر کوي د ډمې نه به هم ستر کوي شریفه خزه نن مونږ دا کوو قرآن کې وګورئ جلباب کمې بورکې ته وایي جلباب پردې ته وایي اوس لغت وګورئ چې جلباب هغه بورکې ته وایي چې د سر نه واله تر خپو پورې د ښځې د کپړې ټوټم ته بربنډه نه ښکاري بار چې روزي جلباب به پسند نن ستا د ملک ښځې وګوره د ربړ دغه یې لګولي دي دا ملک شو نو عزیزانو څه فیصلې چې کوئ د ځان تماشې به کوئ او یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر ہے پتہ نہ لگی چې انجام به صحیح کم قوم چې غلطه فیصله وکي داغه قوم انجام هلاکت او تباہی وي څنګه چې کوي هغه څه بدر